سوما اوس موږ ته مه راښیه، یعنې د غواوو عبادت کوي که نه؟ د عایشې رضی الله عنها توهین یې کړی ده؟ نه مو کړی دی. الله اکبر. هندوانو د ابوبکر د عمر توهین کړی ده؟ نه ویلې مو کړی دی. چې نه مو ده کړی هغه ورځ ما ووایه چې عایشه رضی الله عنها د ما مور ده، ووایه تا وایه که نه څه حسن حسین د ما پلار دی، تا وایه که نه علي د ما پلار دی. ما پلار ده، حسن نیم پلار ده، زه بچی یم، معنوي بچی یم، د امام حسین بچی یم، د امام علي بچی یم. الحمدلله. خو صحیح ده، زی ثبوت دیر کوم تا پلار ده که نه؟ دا افغانستان کې چې طالبانو حکومت راغو ویلي جلوس په بار کړو تو پلورا جنریټر دی، تو نیکا جنریټر دی. زه په خیر، زه د رقم معلوم سول، زه په خیر. ذکر هندوان یعنی تو خپل ځان شاهدي وویله چې هندوان تر موږ بهتر دي. الله اکبر. دا یې بل اقرار دی. هندوان د رسول الله د ناموس توهین نه کوي، د عمر او د ابوبکر توهین نه کوي، او تاسې 24 ساعته کوئ. او جرنیټرانو د الله خاطر وکړئ، د الله خاطر وکړئ چې څه وایه څه په غځه نجف ملا کوم نجف دی دلته میدان پریخي د قمیصو پرتګي دلته پاتې دی په منډه رانه خلاصوي د خدای په فضل سره. نجف دی په ټول عمر بیا ولا کماته مناظرې ته راسي غنه مې داسې قمیصو پرتګ دواړه یستلې دی په دوه سوالونو باندې. د څه شي لپاره؟ ګلانو د پاره راځي که څنګه؟ بالکل د ګلانو د پاره راځم، د تا په غو باندې کار نه زه د ګلانو د پاره راځم. ښه فیسبوک او یوټیوب کې ولې نه راځي؟ ښه هغه مې جواب ورکړی د زه هر یو چارپای ته زه هره شپه جواب نسم ورکولی. په تاسو کې که دومره ایمان او غیرت وي، دا اوس د درې ملایان دی لایف دی، ولې مناظرې ته نسي راتللی؟ ولې مناظره نسي کولی؟ ولې نسي کولی؟ ښه په دې ټیکټاک کې مې له دوی سره یو ځل دا څوړ خلق دی جواب ما ته راکړه، ته دې د خپله کلمه له امامانو راته ثابته کړه. راځه په خیر اله زر کوه. قرآن کې د قرآن نه د ثابته که وختي خپله ویلې وایي کومه کلمه چې وایم هغه له قرآن نه وایم، ووایه قرآن کوم ځای کې دا لیکلي ده. راځه په خیر زر کوه. ما سره علم نشته دی، زر ته زه عالم نه یم، ما سره علم نشته. ته څنګه 12 امامان مني چې 12 امامانو نه ته کلمه نه پیژنې، د خپله کلمه دې نه پیژنې. تا مخته کتابونه پرته دي، زه تا ته هر یوې خبرې جواب نشم درکوی. زه تا ته صرف اول کې چې زه راوختم ما سلام وکړم، ما تا ته دغه خبره وکړه چې یو د مسجد ولا خبره وکړه. دویمه خبره دا ته نجف سره په فیسبوک امامانو درته ثابته کړه چې دا تا کلمه بدعت ده، د تا له امامانو مې درته ثابته کړه چې دا د امامانو کلمه نه وه، دا د اهل بیتو کلمه نه وه. بیا د خپل امامان مني. مفتی صاحب زه مناظرې ته تاسو دپاره نه یم، ټول عمر مو په صحابه و توهین د صحابه و اهل سنت والجماعت یو ځای مې د دې خلقو درته وښودل، یو ځای مې د دې خلقو درته وښودل. تاسې ګورئ چې له دوی نه زه د کلمې پوښتنه وکړم جواب یې نسي راکولی. د ابوبکر باندې د کفر ټاپه، په عمر باندې د کفر ټاپه، په عایشې او حفصې باندې د کفر ټاپه، د صحابو باندې د کفر او د لعنت ټاپه یې داسې ټیټ یې زده کړي وي، درس یې ورکړی دی د صحابو د توهین او د سپکاوي، او په خپله کلمه باندې دا زنادقه تر اوسه پورې نه دي خبر کړي. په خپله کلمه 140 کاله تاسې کوئ. په خدای قسم که امام حسن د لمونځ کړی ستاسې کوئ، په خدای قسم که امام حسین د لمونځ کړی ستاسې کوئ، امام علي ابن الحسین زین العابدین په خدای قسم که د لمونځ کړی ستاسې کوئ. درنه پټ کړی ده، دا ټول دین یې درنه پټ کړی ده. په همدغه شکل فقط د عاشورا په ورځ ځانوهنه در زده کړې ده، او خمس درنه واخلې په خپلو جیبونو کې واچوي، دا یې در زده کړي بس، او لعنت په صحابه باندې بس همدا یې در زده کړي. نه لعنت خو څه نه دی ویلي، خو لکه ته بیا ته څه یې کوم لمونځ دې کړی دی، ته خو هم وضاحت وکړه. تاسو یې خاونده کړی دی؟ په خدای قسم همدا یې کړی ده. زه به یې درته ثابت کړم، د ټول د اهل سنت والجماعت له کتابونو به یې درته ثابت کړم. او ګوره زه تا نه یو سوال وکړم. امام حسین امام علي علیه السلام په مدینه کې ول د نبي علیه السلام له شهادت نه وروسته کنه؟ بالکل. امام علي علیه السلام 25 کاله په دریو خلیفګانو کې په مسجد نبوي کې لمونځ کړی ده. 25 کاله، 2 کاله او 2 میاشتې د ابوبکر، 10 کاله او 2 میاشتې د عمر، 12 کاله د عثمان. دا تقریبا 25 کاله عمر کېږي. 25 کاله په مسجد نبوي کې امام علي علیه السلام د ابوبکر، د عمر، د عثمان لمونځ کول، او د له شا لمونځ پسې کول. بیا چې کله دی خلیفه شول په ده پسې مسلمانانو لمونځ کول.
خلک یې دا نه دي ورته ویل چې ای ابوبکر دې تا لمونځ صحیح نه ده، ای عمر دې تا لمونځ صحیح نه ده، ای عثمان دې تا لمونځ صحیح نه ده. معلومه خبره شوه چې علي رضی الله عنه، علي علیه السلام خو ابوبکر وعمر وعثمان پسې لمونځ کول، همدا د اهل سنت والجماعت لمونځ و. الحمدلله ثم الحمدلله. ولې لمانځه کې خو زه پارک نشته، صرف لاسو کې پارک دی. او تړلو کې ګوره زه خپله د کویت نه سعودي ته ځم، د سعودي عرب مسجد کې مو لمونځ کړی دی، او خانه کعبه کې مو لمونځ کړی دی، مسجد نبوي کې مو لمونځ کړی دی. خو بس شرط ورکې دا و چې ما په کلاو لاسو باندې لمونځ کول، او په جامع کې به هم ورسره ولاړ وم، د جمعې لمونځونه ما هم ورسره کړي دي. نو به په کلاو لاسو لمونځ کول، او هغو به په باد کولو، نور جډېدو سره ازګېدو به سره لا تکبیر سیده ګوره ته به دې لاړ سې، دا چیلنج مې دې تر خپلو ملایانو ورسوه. امام علي علیه السلام دې تاسې اول امام ده کنه؟ دی بلکل دی. زموږ امام څوک ده؟ زموږ امام اول امام مو څوک ده؟ زموږ د اهل سنت والجماعت څوک دی تاسو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وزه به د محمد رسول الله لمونځ له تکبیر اولا نه واخله، دا صحیح البخاري ده، له تکبیر اولا نه واخله تر السلام علیکم ورحمة الله په صحیحو په دې بخاري کې به درته ثابت کړم. ته د امام علي علیه السلام لمونځ له تکبیر اولا نه بیا تر سلامه پورې د تا په هغه ټول مذهب کې راته ثابت کړه، په هغه لحظه درته سني کېږم. وا دې اورېدل؟ خادمو لمونځ کوم 12 امامانو نه ثابت دی، علماو بیان کړی دی، هغه 12 امامانو نه هغه ته یې صحیح نه دی. او حتی ته لمونځ کوې که نه کوې، دا ته چې لمونځ کوې دا د امام علي علیه السلام لمونځ و که نه و؟ که نه ته وایې چې و علماو نه ما اورېدلی دي. نو علي علیه السلام خو 1400 کاله مخکې تېر دی، ما خو نه دی لیدلی، خو علماو ورته خو علماو درته ویلي چې دا د تا لمونځ دا د امام علي لمونځ و که نه؟ بلکل. ښه دغه لمونځ په خدای قسم که دې له امام علي راته ثابت کړل، په همغه لحظه زه له دې 2000 اهل سنت والجماعت سره در سره 12 امامه جوړېږم. ګوره ځکه خو زه کاري صاحب تا ته یم که نه، ته د فیسبوک په پاڼې راشه، د مو علماو سره مخامخ شه، چې مو وکسوم مو ته پته ولګېږي چې آیا ته غلط یې یا هغه غلط دی، پته خو سره ولګېږي که نه. ما ته ته ویلو چې یو عام سره یم، ته علماو سره ولې نه سرګزر کېږي؟ اوس غوږ په خدای قسم چې زه تاسو ته د اهل بیتو حقیقي دین درته بیانوم، او هغه حقیقي دین ته لاړ سئ، اهل سنت ته مه راځئ. د ما دلته دغه پروګرامونه د دې لپاره نه دي چې زه تاته وایم چې سني سه، په خدای قسم چې تاسې په ټول عمر سنیان نه سئ. امام علي علیه السلام ته لاړ سئ، د امام حسین علیه السلام پیروي وکړئ، د امام حسن علیه السلام پیروي وکړئ. دا 11 امامان چې د اهل بیتو حقیقي امامان دي، د هغو د حقیقي دین پیروي وکړئ. دا دین چې ته لمونځ کوې دا لمونځ د امامانو په والله کوي، دا ته چې کلمه وایې دا کلمه دې په والله که د امامانو وي، دا ته چې هره عقیده لرې دا د امامانو نه ده. او دا خلق بهانې راته کوي چې وایي ته فیسبوک ته راسه. زه تا ته پرون مې دا خبره درته وکړه، نن یې بیا نه فیسبوک کې یو شی دی کاري صاحب، یو منټ، فیسبوک کې یو شی دی څنګه کې د میوټ والا سیستم نه وي، دا اوس خپل براډ دی که نه، دې کې ته بل میوټ کوی شي، بل والا حواله کوی شي، رد کوی شي، هغه کې زه ته راشې مو به م واورم، سنیان به م واوري، ټولو ته به پته ولګېږي. دا فیسبوک پاڼې ته وګوره، دا بنده ده که نه ده بنده؟ داسې سم سترګې ورته رڼې، دا د ما فیسبوک پاڼه د مسلمانانو ولیکي، کمنټ کې المؤمن دارالحفاظ ورته وګورئ، سم داسې ورته وګورئ. او دا د تاسې باندې چې ما کوم رد کړی دا هماغه ویډیوګانې ټولې فیسبوک لرې کړي، داسې ورته وګوره، 1 2 3 4 5 6 داسې ورته ګوره، دا ټولې هماغه ویډیوګانې دي، ورته ګوره، دا ټولې هماغه ویډیوګانې د فیسبوک کمپنۍ ماته اجازت نه راکوي د لایف، داسې سم په خپلو سترګو ودې لیدل که دې ونه لیدل؟ مایک خلاص ودې لیدل که دې ونه لیدل؟ دا د ما فیسبوک پاڼه ده. یو منټ ښه، او زه بل دا خبره درته کوم، بله دا خبره درته کوم. اوس ګوره زه دی خپل لایف ته نه راغواړم، ګوره د ما اوس مستقل لایف د ما لایف تاسې مایک را بندولی سئ تاسې دوستانو؟ نه نه قاري صاحب، داسې اوس لایف راسي،
په خپل لایف دی راسي د ما بخپل لایف وي نه د مایک زور بندولای سم نه د ما مایک دی را بندولای سي یو کس د دای ور سره راولي بل کس به زور سره راولم چې د مناظره کنټرول وکړي څه شی وکړي د دوه کسانو ته به ټول اختیار ورکړو څه شی به ورکړو ټول اختیار به ورکړو خلاص سو خبره که خلاص نه سو مایک ته خلاص که سید رضا مایک ته خلاص که ښه قاری صاحب محترم انشاءالله د ټولو ته به خو وخت ورکړو چې نن شپه دغه یو 10-15 منټه پاتې د خپل ملګرو ته به هم یو څه وخت ورکړو ورکړئ نوره ته زموږ خپرونه پای ته رسېږي دغه سعید ته وایم چې معلومات حاصل کړه د موږ دښمني قسم په الله کله شی ورسره وي د موږ دښمني له تاسو سره په دې ده د رسول الله په ناموس ده د رسول الله په اهل بیتو ده د رسول الله په صحابه ده لی غیرت وکړي د علم په لټه کې سي په پټو سترګو په چا پسې مه ځئ په پټو سترګو په چا پسې مه روانېږئ دا هره حواله چې زه درکومه نوران سي یو ووایي چې دا کتاب د موږ نه ده نوران سي یو ووایي چې دا کتاب د موږ نه ده او دا خبره صحیحه نه ده لیک په حق پسې سترګې رڼې کړي پټو سترګو په چا پسې مه ځئ په امامانو پسې په بنا سترګو پسې لاړ سي په امام علي علیه السلام پسې په امام حسین علیه السلام پسې په امام حسن علیه السلام پسې الله دې له دوی ټولو راضي سي د هغوی دین ومني فقط د هغوی عقیده ومني فقط د هغوی په شکل باندې ایمان راوړي لکه هغوی چې راوړی یو خلاصه د ابوبکر په شکل یې مه راوړي د عمر په شکل یې مه راوړي د امام علي او د امام حسن او حسین د هغوی په شکل باندې ایمان راوړي د هغوی په شکل منځ وکړي د هغوی په شکل عقیده په ځان کې پیدا کړي د هغوی په شکل باندې کلمه ووایاسته کومه کلمه چې امام علي او حسن او حسین رضوان الله علیهم وعلیهم الصلاة والسلام ویله مهرباني راځه نور وخت مو ملګرو ته ورکوو څه وایي اخري خبره دې وکړه اخیری خبره زه دا کوم کاری صاحب ته ما ته ټایم راکړه څه غټم ته غوته زه بیم انویټیشن ورکم ته تاسو راشو کاری صاحب سره مناظره وکړو 24 ساعته زه درته تیار یم 24 ساعت 24 ساعت تا سید سبا د شپې به که خیر وي هغه زه تا ته راغواړم سبا همدغه ټیم راسه به پرون هم یو لاړل داسې راغلل وایي زه اوس درته راولم تر اوسه پورې پسې تللی بس سبا زه درته نه جي دلته اوس کویت کې په اوقام 2 بجې ټیم دی پاکستان کې په اوقام 3 بجې ټیم دی دې ټیم خو نشي راوختل ظاهره خبره ده چې دا ټیم به پاکستان کې خلکو دی خو بیا ولې وي د مخ خبرونه ده ښه په 11 بجې سبا د مخ خبرونه ده د پاکستان په ټیم را حاضر دي ښه ان شاء الله خبره کوي اجي کاری لاړه یا ما کته کو بخنه بس بیا به ان شاء الله سبا وخت ورکو ډیر وخت مو دا کسان څوک دي مهرباني وعليكم ګوري دا هر څوک درته وایي السلام علیکم تاسو وعلیکم السلام ورته مه وایئ وعلیکم السلام ورته وایئ او علیکم ورته وایئ فقط ښه صحیح ده کاري دا سام مرض ته وایي که چا درته وایي السلام علیکم نو پام ورته کوئ ځکه دا اکثریت خلق د دوی یا د موږ دا په نامه مسلمانانو مو د یهودو سلام یې زده کړی ده دا په یهودو په مسلمانانو په نبي علیه السلام دا سلام اچول چې السلام علیکم صحیح ده روایه زیشانه وایه السلام علیکم کاري صاحب صحیح شو سره کېږه کاري صاحب په لارې زما आवाज صحیح نه زما په خطا شو مهرباني وکړه وایه کاري صاحب زما ته پوښتې چې یو دوه انسانان دي هغه یو چې کوم دی هغه د مسلمان په کور کې پیدا دی او د مسلمان هغه هر څه دغه په دنه دي د مسلمان هغه اسلام چې کوم دی دا مذهب چې کوم دی باندې ټول ژوندۍ تیر کی هغه د دنیا نه ولاړ شي وفات شي بل انسان دی هغه د دنیا ټول مذهبونه وګوري او د ټول مذهبونو مطالعه وکړي او هغه نه پس هغه مسلمان شي په دې دوران کې هغه مختلف مذهبونو ته مطلب داخل شي ځکه هغه علم حاصلې کاری سي اصل کې مقصد دا غدا دی نو آیا کاری سي کم مسلمان خشو دا هغه چې مسلمان په کور کې پیدا دی هغه خشو الله پاک ته نږدې دی کدا بل چې کم علم د پاره وته و چې هغه مختلف مذهبونه چې کم دی هغه ته داخل شوی وو بیا تر راوته وو نو د دوړو کې کم انسان الله پاک د کاری سي نږدې وي بل چې دا کم انسان مختلف مذهبونه کاری سي د کتلې دي نو د کې خو مطلب هغه مختلف مذهبونه ته د خلکو هغه دومره علم باغ سیا وو یا نو خلکو په د اسلام نه علاوه په بل لار باندې مقبوتلې دي آی کې د شا مختلف ګناهونه هم کړی وي نو آیا کاری سي په قیامت په باغ ته داغه چې کم دی نو بیا سزا ملاویږي دا جیونیوز بند کړی ده خیبر ټي وي د لازانه جوړ کړی کړي جیونیوز لازانه جوړ کړی تخته د ورته تکرارن تکرار و مورید پوهیږو او دی الله بنده
څوک چې د مسلمان په کور کې پیدا سوی ده او بیا لوی سوی مړ سوی د دې چپلقه په هغه سړي باندې شرف لري چې څوک یو دین ته ننوځي بل دین ته وځي یو دین ته وځي بل دین ته ننوځي ګوره یو څوک چې پلټنه کوي وایي زه مسلمان یم خو د نورو مذهبونو پلټنه کوم معلومات کوم دا نه چې ته اوس مسلمان یې یا ریشیه سې وایي زه ریشیه و معلومات کوم بیا هندو سې د هندو د مذهب معلومات کوم بیا یهودی سې بیا نصرانی سې بیا مجوسی سې بیا بوذي سې بیا دهري سې بیا وغیره وغیره نه مؤمن مسلمان په خپل قرآن چې دا حقیقي کلام د رب العالمین جل وعلا ده ذلك الكتاب لا ريب فيه کدی نو کوي په دې قرآن کې شک وکړل دا کافر ده مسلمان نه ده د دې دا پلټنم الله نه قبلوي پلټنه دی معلومات دی هغه وخت کې رب العالمین جل وعلا قبلوي چې تا سل په سل کې په دې قرآن ایمان مضبوط سول او دی ویل چې ذلك الكتاب لا ريب فيه اوس لاړ شه او تر څو چې په قرآن دی علم ترلاسه کړل په شریعت کې دی علم ترلاسه کړل تر څو د نورو مذهبونو کتابونه ګوري شکونه درته پیدا نه کړي ګوري د عامي مسلمان دپاره د بل مذهب کتابونه کتل ناروا دي سمی وویل د عامي کس دپاره د بل مذهب کتابونه کتل ناروا دي تابس افرین ولی ځکه دی خو په قرآن کې علم نه لري په شریعت کې علم نه لري نو دی چې بل مذهب ته لاړ چې هغه کتاب ګوري نو شک ورته پیدا کوي چې شک په قرآن کې وکړل دا سړی کافر شو ډایرک بېشک یا بل مذهب ته لاړل یهودیت یا د نصرانیت کتابونه یې وکتل نو هلته یې عیسی علیه السلام وری خو قسم قسم دروغ په عیسی علیه السلام پسې ویلی سوي دي نو دی خو په قرآن کې علم نه لري نو دی په قرآن او په محمد رسول الله شکمن کیږي چې شکمن سول کافر سول د بل مذهب کتابونه کتل د زړه سره او معلومات حاصلول دا هغه وخت کېږي چې ته کله په قرآن عظیم شان کې معلومات ولري په شریعت کې معلومات ولري علم ولري چې ته له شکونو نه ځان وساتي هغه پردي عقاید درته باطل معلوم سي یا که کله له باطلې عقیدې سره مخامخ کېدلی سي بیا د ځان دفاع وکړې بیا په هغه صورت کې ته د هر چا کتابونه کتلی سي اوس مثلا زه شپه ورځ دا د اوس د روافظو د مجوسیانو په کتابونو کې لګیا یم ګورم نو ماته چې د ورځې کوم روایتونه د دوی په کتابونو کې په مخ راسي که عامي مسلمان وګوري ډایرک ورته شک و شبهه پیدا کیږي اوس که ته په خپل شریعت کې علم ونه لرې نو هغه شبهات دي رانیسي ښکار کوي دي په خپلو کتابونو په پیغمبر په صحابه و په قرآن باندې شکمن کوي دي همداسې نور کتابونه راواخله د زړه سره د هر مذهب کتابونه چې ګورې یارې په خپل مذهب باندې په خپل دین ځان خبر کړه په قرآن ځان خبر کړه په شریعت ځان خبر کړه داسې ته استنجا نه پېژنې او ګرځې د یهودو په کتابونو کې داسې ته د غسل فرضونه او واجبات نه پېژنې سنن نه پېژنې او ګرځې د هندوانو په کتابونو کې داسې ناروا عمل د هر چا دپاره دا جایز نه ده الا د یو عالم انسان دپاره د پوهه انسان دپاره چې هغه نور مذهبونه وګوري بدې بیا الله اجر ورکوي تر هغه مسلمان چې په مسلمانه کورنۍ کې پیدا سي او هغه وفات سي دغه مسلمان بیا ډیر الله ته ورته نږدې ده کوم چې ایمان هم ساتلی وي او د نورو مذهبونو پلټنه هم کړي تر څو مسلمانانو ته یې ښکاره کړي چې د ما دین داسې مضبوط دین ده الحمدلله دا نور باطل مذهبونه د ځان ځینې وساتي او دا اوس لکه د تا مثال له اسلام نه ننوځه روافظو ته مجوسیت ته بیا هندو ته بیا مجوسي ته بیا یهودي ته بیا مسیحي ته وغیره وغیره نه بیا تر دغسې انسان بیا د هغه مسلمان چې مسلمان په کورنۍ کې پیدا سوی علم هم نه لري د هغه چپلقه په دې سړي شرف لري ښه بېشک مننه قاري صاحب محترم الله تاسو ته اجر ریشانه اوس به دې ښه پوره سر خلاصوی که نه هو یا نه مهرباني بالکل بل کار څه زما یو تپوس دا دی زه اصل کې بهر ژوند کوم نو دلته ما سره اکثر داسې ملګري دي چې هغوی مطلب کرسچن دي عیسایان دي هغوی ته زه اکثر دعوت ورکوم نو قاري صاحب که مطلب هغوی کې څه کسان داسې چې هغوی کله کله ما سره په څه خبرو باندې
چې کوم دی ما سره یو وی لکه مطلب ای وی چې اسلام صحیح دی نو کینګه تل سره دی لا د عمرې لپاره دعوت ورکوم نو آیا دی عمرې لپاره تلی شي او کنه زیشانه مایک تم نه بنديږي صبر مایک تم نه بنديږي هغه قاری صاحب چې کله خبره کوي غوږ ورته نسه د عیسی علیه السلام مور څه شی نومیږي اوس مایک خلاص کا کولو کا زیشانه مایک ته کولو کا قاری صاحب د عیسی علیه السلام مور څه شی نومیږي د عیسی علیه السلام د مور سنو مو قاری صاحب ما علم خو ما سره نشته عیسی علیه السلام د څو کلو چې پلار یې مړ شو دا علم ما سره نشته قاری صاحب عیسی علیه السلام خو پلار وونه خو چې کوم نه نو دغه مطلب بغیر پلار الله پاک پیدا کړو مور یې نه ده درته معلومه په قرآن کریم کې کوم صورت راغلی دی د عیسی علیه السلام د مور په نامه باندې ته په قرآن کې دومره علم نه لري د عیسی علیه السلام پلار نه پیژنې او مور یې نه پیژنې بیا هغو ته دعوت ورکوې غرق نه سي ته بې تباه کړی نه قاری صاحب دومره علم راسره نشته عیسی علیه السلام ته کومې څلورې لویې معجزې الله جل وعلا ورکړې وې هغه لوی معجزات چې قرآن کې راغلي دي هغه کوم دي نشته راته پته قاری صاحب دومره علم ما سره نشته عیسی علیه السلام کوم کتاب را نازل شوی و انجیل څه شی انجیل سید ورځه لاړ څه معلومات حاصل کړه ښه ورځه مننه معلومات حاصل بیګا تو سره یو ورنه ایمو تو ویل چې تاسو یې غوسه ده هغه درنوته یو حدیث باندې تاسو سره روغه جوړه نه راغله هغه حدیث په متعلق غواړم چې تاسو سره ډیسکس وکم خبرې وکم که بعد د نیونه لګیږي دولس امامه الحمدلله ښه په دولس امامه صاحب ما لس سوالونه مې کړي دي له دې خپل سوالونو نه ولې تختیه یعنې د ما حق نه ده چې ما داسې کې دا دوه میاشتې کې یو نر در پکې نه پیدا کېږي چې د یوه سوال جواب راکړي د یوه سوال جواب طول عمر مو دي ګوره ساقي عباس یوه خبره به کوو په حوصله به یې کوو ته هم خبرې ته غوږ نیسه زه به هم خبرې ته غوږ نیسم تا ته هم وخت درکوو ما ته هم وخت را تاسې څنګه خوښ یې په همغه شکل در سره ځم ما 11 سوالونه نن کړي 11 تر ننه پورې دا دوه میاشتې وخت کې تاسې کې ولې یو نه در جواب کړی ولې نسي جوابولی خیر تاسو سوالونه خو ما اورېدلي نه دي بهر حال هغه به اوس به یې وایي څلور به اوس درته تکرار کړم پنځم ګوره تر پنځه سواله کې چې کوم سوال دې خوښ وي هغه اول سوال د امامت د تاسې د اسلام په اصولو کې یو اصل ده که نه ده یو اصولو کې یو اصل ده ښه دا اصل دی اوس له قرآن عظیم شان نه راته ثابت که په دلیل قطعي سره له نیم آیات نه یې راته ثابت کړه چې په هغه کې دي په وضاحت سره او په دلیل جلی سره امامت ثابت کې د اسلام اصل دی ځینې ثابت کې په قرآن کې اول سوال دا ده که بیا وایي چې نور سوالونه وکړه د دې جواب نشته نو بیا نور سوالونه درنه کوم راځه په خیر خوب خبره ده سیده چې تا ته مو کسه اوس عرض وکړو چې زه تاسو حدیث باندې خبره کوم دې سوال باته ته جواب حدیث هم خبرې در سره کوم هغه ما پرون خبرونه وګوره په پرون خبرونه کې خبره راغله اوس بیا هم در سره کوم راځه دا دوه میاشتې وسولې په دې دوه میاشتې کې ماله چا جواب نه درکړی کېدای شي ته اوس له قرآن کریم نه یو څه جواب راکړي د زړه سره راځه مهرباني وکړه تو والا برور ته هم ډېر کوشش کوله چې دروه جامع کې مینې سره به خبرې کوو جنګ نه کوو نه بې حرمتي کوو اخلاقو سره اخلاقو ډېرې کې ان شاء الله چوره سړي صاحب زه به ته وایم که څه والا برور مو اورېدلو تو دغه دوا دی چې زه د تاسو نه د امام علي علیه السلام امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام دا د تاسو نه ښه منم تاسو یې دې نه منم چې کله ته منې بس تو ته بیا واضح دی بیا حوالې څه ضرورت نه نو د ما زه خو داسې نه منم د ما عقیده خو د تا په شکل باندې نه ده لکه څنګه چې د تا عقیده ده زه ګوره امام علي علیه السلام جنتي ده امام علي علیه السلام څلورم خلیفه د اسلام ده امام علي علیه السلام حیدر ده امام علي علیه السلام شهید شوی ده اوس هم په جنت کې رب العالمین دته رزق ورکوي
وسم الله جل وعلا دته په جنت کې رزق ورکوي په میلیونونو وارد په د باندې درودونه او سلامونه او رحمتونه وي د په اولاده باندې د درودونه او سلامونه او رحمتونه وي دا د ما عقیده ده زه دا ورته نه وایم چې دی امام منصوص من الله د لکه تاسو چې د اسلام په اصولو کې یو اصل منئ ته اوس د اسلام اصل منې دا 12 امامان زه دا خبره به لیک پای ته ورسوم چې ښه دي سر ورباندې خلاص تا صحیح ده ته خبره پراکړه ګوره د تاسې عقیده دا ده چې علي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات نه وروسته امام ده او د امامت دا د اسلام اصل ده که څوک امامت دا نه مني د هغه لمونځ روزه زکات حج وغیره وغیره هیڅ شی الله نه قبلوي د تا کتابونه له دې نه ډک دي اوس دغه امامت چې د اسلام اصل د تا په عقیده کې د تاسې په مذهب کې د دې په اړه له قرآن عظیم شان نه یو دلیل هغه داسې دلیل چې واضحه وي قطعي وي جلي وي او په د امامانو په امامت باندې د دلالت کوي راځه په خیر مهرباني کاری صاحب خیر دې په باره کې خبرې وکړو خو کته قرآن مجید کې آیاتونه شته څه آریو مثلا پروردګار اعلان ویلي دی قرآن مجید کې څه امام مثلا آریو پیغمبر مو طرف نه منسوب کیږي خبرې ته دغه ده مثلا امامات مثلا لکه حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې مثلا څوک ما یاد ده انبیاء په اړه نه درته انبیاء په اړه نه درته کې د امامانو په اړه می خبره ده در سره واضحه ده ګوره زه لیک نور وضاحت درکړم چې سر د اخلاص ساقي عباس جان ګوره واقیموا الصلاه المنځ اسلام رکن ده که نه ده ګوره الله پاک وایي واقیموا الصلاه المنځ قائم کړیه وآتوا الزکاة زکات ورکړیه واتموا الحج حج وکړیه یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام روزه په تاسو باندې فرض کړل شوی ده دا په صراحت سره فاعلم انه لا اله الا الله کلمه په قران کې دا 15 اصل د اسلام د اهل سنت والجماعت دي دا په صراحت سره اصل په قران کې موجود ده د تاسو اصل امامت د دې په اړه او د واقیموا الصلاه په اندازه باندې واضحه الفاظ په قران کې یو دلیل راکړه زمره خب تخدمونه دو فختنها کوي صحیح ده چې امامات په باره کې خو ته خلافات مو ته مثلا قرآن مجید نه ثابت تاخذ خلافات نه خلافات ته تا مانی کنه خلافات دوه خط کسه مانی کنه خلافات ته مانی فقط اوس ته مثال کې ته بوته چې امامات مو ته ثابت په دوه خبر ګوره ساقي عباس جان یعنی باور وکړه چې د تا غوندي خلق دی الله ډیر کړي سره دلته علمي بحث وکړو خو د تاسې غوندي خلق اوس به زه په دوه ټکو کې درته ووایم په سورة النور کې الله جل وعلا د ابو بکر او د عمر او د عثمان د خلافت په اړه باندې داسې وایي ښه زه په دوه ټکو کې خو بیا به جواب راکوې داسې به نه وي چې بیا بل ځای ته پسې غورځار سي ښه الله جل وعلا وایي مسلمانانو غوږ سي دین محمد صاحب اواز مې سته در سره که نسته بلې وسته evet abi الله جل وعلا وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الله وای ما وعده کړی د لتا لغه کسانو سره امنو سي ایمان راوړی منکم لتاسو نه صحابه وتوي وعملوا الصالحات او عمل صالح کوي لا يستخلفنهم خامخا بزتاس خلیفہ ګان جوړو ابو بکر الله خلیفہ جوړ کړ کې جوړ نه کړل هری صاحب ته لګه وکا چې نه مې د آیات نمبر مو ته آیات نمبر څو کوم ده آیات نمبر پسترګو 50 51 آیه د سورة النور اتلسمه سفاره ده بالکل به فرمو تلاوت وکړه ومې کړل درته دې زړه سره خو به دې تلاوت لګي دوباره مثلا سوي ته توجه نه کا قرآن مجید نور ده چې ټول ټولونه بدنه منور وګرځي کا غشي دوباره تلاوت وکړه ساقي عباس ګوره دې زړه سره ابو بکر خلیفہ سو د مسلمانانو کنسو تاسو کوم کتابو کې تاسو په مطابق خلافات شو یعنی په دې ګوره تاریخ او واقعات به هغه د تا اختلاف به خبر د اسلامو سره لري لکن راځه واقعات ته براسو واقعیت سو خلیفہ سو کنو بالکل خلافات شو عمر خلیفہ وکنو
خلافا شو خو څه دي په باره کې سوالونه کوو ان شاء الله خبرې کوو مینی څه خبرې کوو بالکل خلافا شو. ها ګوره الله وایي وعد الله الذين آمنوا منكم د دې نه مراد څوک دي؟ صحابه دي که نه دي؟ منکم له تاسو نه. لا يستخلفنهم في الارض خامخا به زه خلیفان جوړوم تاسو لره في الارض په ځمکه کې. نو آیات لدینا بالکل په احادیثو کې راځي. باختری صاحب ډېر بهترین ته خپله خبرې پراکه بیا مو ته لږ څو منټه خبرې وکړه څه صحیح دی بالکل. ګوره ما دې تا د سوال جواب درکړل زه نورې خبرې نه کوم. اوس راځه تا وویل چې ما ته خلافه کاری صاحب دغه ځکه کومه ځکه لیکي کته تخدمات یې چې امامات په باره کې د دلیل وروړه چې قرآن مجید کې لیکلی وي علی علیه السلام اول امام حسن علیه السلام دویم امام دغه خو ته خلافات خو د تا یوه خلافات خو د منې که نه خو قرآن مجید نه خو داسې وروړه چې پروردګار عالم ویلي وي چې د ابوبکر حضرت ابوبکر رضی الله اندیشون سره حضرت عمر دغه څه کومه دي خلافات دي هلته خو پروردګار عالم دغه یاد کوي چې زه دې جوړوم کله دې خبرې خلاص کله دې خبرې خلاصې کړلې بیا زه جواب در کوم چې بیا داسې ونه وایي چې ما ته دې وخت نه راکول. سوال مه هېروه سوال مه هېروه. نه سوال نه هېروم زه سوال نه وایم که ته خود ما ته یایې که ته خو خپله دا خبره وکړه چې ته امامات ما ته قرآن مجید نه ثابت که خو خلافات خاطر قرآن مجید نه داسې امامات په باره کې که قرآن مجید باندې دو خو ته کیلي دا کیل یم چې قرآن مجید آیاتو باندې یوله لګه ساقي عباس مخکې مې درته ویل چې ابوبکر خلافت عملا الله جوړ کړل که یې جوړ نه کړل په دنیا کې؟ جوړ یې کړل که یې جوړ نه کړل؟ الله نه دی جوړ کړی که داسې کتابو کې دا نه دي لیکلي چې دغه سقیفې کې مثلا شعرا سره دا خلافت یې 2 کاله د چا په خوښه وکړل؟ دا خلافت یې 2 کاله د چا په خوښه وکړه؟ ګوره بیا هلته ته د اهل سنت والجماعت د اسلام دلایل پېژنې اصول یې پېژنې د اهل سنت والجماعت. زه ګوره که په دې آیات یې درته ثابت نه کړم بخاري ته درته راځه ګوره که ته دا آیات په خلافت کې نه منې سوره نور کې سوره نور ته خو زه اوس راغلم سوره نور کې 51 آیات خدا نه دی 51 آیات خدا تا کوم تلاوت کړلو 51 آیات خو یو 50 نمبر آیات ده یو 50 51 ته ویل شي 51 په 51 آیات راغلی هم دا د تاسو ته زه کیمرا خلاص کوم تاسو که دوباره تلاوت کړئ صاحب دغه خو یو منټ یاري تاکید یې وکړم صبر ښه نه په بخښنې سره 55 نمبر آیات په بخاري سره ما سم نه ده لیدلی 55 نمبر آیات ده ساقي 55 دو اشتباهات کېږي دې ته به مخ نه ړو صحیح ښه صحیح راځه 55 آیات مهرباني خب قربان لکه زه به خبرې پراکم بیا به انشاءالله تو ته مکمل شي بیا به مو ته مکمل شي انشاءالله داسې به خبرې کوو خپل منځ کې سره تا سوال وکړل ما دې تا دې سوال په جواب ما سوال وکړل تا سوال را باندې وکړل په کار ګوره مناسبه دا وه انصاف دا و چې تا جواب را کړی وای بې انصافي مه کوه ساقي عباس دې زړه سره بې انصافي مه کوه ګوره که تا جواب را کړی وای بیا به تا سوال کړی ګوره ما انصاف در سره وکړل تا وویل چې خلافت په دې آیات نه مني زه توافق در سره کوم چې نه مني بیا زه د اهل سنت والجماعت معتبرو کتابونو ته در سره ځم له هغې نه درته ثابتوم بیا د تا کتابونو ته پسې ځم له هغې نه درته ثابتوم د ابوبکر خلافت له فاطمې رضی الله عنها نه درته ثابتوم د ابوبکر خلافت له علي رضی الله عنه نه درته ثابتوم د ابوبکر خلافت هغه بیل لیکن بې انصافي مه کوه د ما د سوال جواب راکړم داسې به مخکې څوکه پسې ځو تو ویله خپله د قرآن مجید آیات راوړلو سوره نور والا څه پروردګار عالم دی تاسو ته زه خلافت درستوم ځمکې ته که دغه ځای کې اوس پروردګار عالم زرې سره په کور د انتخاب شي نو دغه قرآن مجید خلافت ویناستوم ځمکې ته درته د الله بنده دا خلافت د الله جل وعلا له طرف الله وعده ورسره کړې وي زه به تاسې وعد الله د الله بنده آیات ته وګوره وعد الله نه دي ورته ویلي چې ای ابوبکر ما خلیفه جوړ کړی یې الله نه دي ورته ویلي چې ای عمر زه ته دې ما له طرفه له رسول الله نه وروسته دوم خلیفه یې وعد الله عملي مې درته وښودله چې ابوبکر خلیفه سول که نه سول د الله همدغه وعده رښتونې سوه که نه سوه چې له ابوبکر له صحابه ورسره الله کړې وه له عمر سره رښتونې نه سوه له عثمان سره رښتونې نه سوه له علي سره رښتونې نه سوه د الله بنده د قرآن الفاظو ته عباس جان ګوره وعد الله وعده ورسره کړې وه له چا سره له صحابه ورسره او مغه صحابه الله خلیفګان د ځمکې جوړ کړل که یې جوړ نه کړل مهرباني
دا شیخ امامات الله واتي الرسول واولي الامر ودا کومه یو د آی تھنک چې کومه عربی نه درو خاص ورید نه هم دوی ته هم څه شی مزلانه خو ما ته وای څوم نمبر آیات ما ته وای زید درته خیم راځه څوم نمبر آیات ده د قران کریم آیات نشي ویل عربي باندې نه پوهیږي جن محمد عبدالکریم جان مهرباني واتي الله واتي الرسول واولي الامر منكم دا کومه غده دینه ته اولي الامر منكم نه تسمرات خلیل غزکی ها سیده پسترګو بیا خو به جواب راکې د ما د سوال جواب خو راکې واندا خو د امامات مبارک چې کومه غو ترول خو دا دا جواب دی که خاوکس د امامت په اړه الله جل وعلا په دې آیات کې داس نه وي واطيعوا الله واطيعوا الرسول ګوري الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ګور آیات لسر شروع کوي ساقي عباس جان آیات لسر وای استخه تر څو پوری تحریف دی الله جل وعلا په قران کې ونسی خاګوره په دې آیات کې الله جل وعلا وای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ایدی ایمان خواندانو اطیعوا الله تاسی اطاعت دی الله وکړي و اطیعوا الرسول او اطاعت دی رسول الله وکړي و اولی الامر منکم لدین اولی الامر نه مراد څوک دي تی کومه معنا اخلي اواز مستمع محمد و هغه اهل بیت اور आवाज شته د قاری صاحب محترم و اولی الامر ګوري اولی الامر کته د عربي ژبې په لغت کې وګوري اولی الامر هغه د حکم خاوندانو ته ویل کېږي د حکم خاوندانو ته ل امام علي او ل امام حسن عليه السلام کوم امام داس د تاسو د حکم د خاوند جوړ شوی ده چې حکومت کړي وي امریت کړي او څو ګوره دا خو دلیل قطعی نه ده و اولی الامر منکم ګور یو صبر دي زړه صبر خطاب چاته ده یا ایها الذين امنوا ای مؤمنانو ګوري خبر عامه ده اطيعوا الله واطيعوا واولي الامر منكم مؤمنانو تی ولداس نه دي سو اولي الامر من اهل البيت واولي الامر ساول ابو بكر بكيده عمر بكيده عثمان بكيده علي رضي الله عنه بكيده لدينا كت تفاسير وتلارتي دي ترى تفاسير بدر ترواخ لما سيبديكي امراء عالمان فقهاء مجتهدين دي حكمت مسيران قاضيان حاكمان دا طول ترين مراد اولي الامر بكي رازي حتى دي فاميل مسير تم اولي الامر ويليكيږي کتا خیال کړی وي په ډیرو ځایونو کې د کور د فامیل د بچو مسیر تم اولی الامر ویل کېږي که ته په عربي هیواد کې یو ځای لاړ سي او هلته تا ته ووایي چې د دې ماشوم اولی الامر څوک ده د دې ماشوم اولی الامر څوک ده د کور مسیر تم اولی الامر حتی خاوند تم اولی الامر د حکومت چارواکي ته چې قاضي وي صدر اعظم وي وزیر اعظم وي دې تم اولی الامر ویلی کېږي فقیه عالم تم اولی الامر ویلی کېږي امام ته او خلیفه ته ټولو ته اولی الامر ویلی کېږي نو دا قطعي دلیل نسول ځکه په دې کې احتمال د نورو معناو راځي ګوره یوه قاعده زده کړه وای کله چې یو دلیل ته بل احتمال ور داخل سي نو بطلت الاستدلال نو هغه استدلال په هغه دلیل باندې لمین زلاړ سي دا ظني دلیل یا خفي دلیل امدی ته وای چې په یو ځای کې احتمال دی بل معنا پیدا سي په هغه باندې بیا استدلال نه کیږي ښه نو قطعي دلیل په امامت ښه اوس راځو ګوره دلته د اطاعت نه زه خو خپل دفاع وکم کنه نه تو خبرې که خاتم خیر د خاتم نه زبو د مخکې جری وسته مهرباني مهرباني تو د غزي کې څوک مده دینه مراد مثلا علما ویل کوم کتاب کې مثلا ته چې تو کتاب نه ته کوم کتاب نه ته ثابتوي راوړه کوم کې یمو متبر کوم کتابونه دي تفسیر عیاشی دی پیژنې البته زه دغه دینه څوک مقصد محمد و آل محمد و آل محمد کې څوک رسي يوم سيد محمد وآل محمد دا آيات مؤمنان تي خطاب دا او كي أهل بيت وآل بيت تي خطاب دا دي الله جل وعلا دي محمد سيب راپور تکړي دي محمد سيب راپور تکړي دلته بل څوک سماته جواب نه راکړي دي محمد سيب راپور تکړي قاری صاحب محترم هغه ځای 2 منټه کې راځم ها ساقي عباس دا مؤمنانو ته خطاب دی بالکل
نو ته خو یې اهل بیت اولي الامر نه مراد اهل بیت دي خو اهل بیت څوک وایي نه دي ګور راځه په خیر اهل بیت کوم امام ویلی دي امام علی علیه السلام امام حسن و حسین لدی یولسو امامان پروردگار عالم مؤمنانو ته خطاب وکړو چې تاسو د خدای اطاعت وکړئ او هغه رسول اطاعت وکړئ او هغه محمد یعنی هغه آل اطاعت وکړئ دا ترجمه دی خطاب مؤمنانو ته دی بالکل دا کوم امام ویلی دي چې لدی نه مراد آل دی نبی علیه الصلاة والسلام دی راځه له امام نه یو خبره راوړه راځه په خیر دای تاسو کوم نه دغه کوم مدینه ثابتوي چې دغه نه مراد کوم دی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان دی الله جل وعلا حكم عام ده واولي الامر ما مخکې درته وویل چې اولي الامر معنا که ته پوهه سي واولي الامر منکم دي تاسې امرا رب العالمین وایي خاول بوس په دې ځای کې یوه پوښتنه راته جواب کړه یوه پوښتنه په دې آیات کې دا اطاعت د اولي الامر مطلق ده که مقید ده دا جواب راکړه د زړه سره مطلق ده الله اکبر مطلق ده مطلق ده مطلق ده بالکل الله اکبر ها مطلق ده مسلمانانو وام اوریدل چې دی اولي الامر امر منل مطلق ده ورسته آیت کې ورته وګوره الله جل وعلا وی فإن تنازعتم که تاسو چیرې په خپل منځ کې تنازع یا آیات بلی په صفر آیات بلی په صفر ګوره یو ده مکمل قرآن مجید ولا ټاویا نشي ثبتوي تنا حضرت عمر حضرت عثمان حضرت ابوبکر نشي خلیفہ زور ما خو خلیفہ دغه یو ګوره د تا اولي الامر کې خبره کوم ساقي عباس د زړه سره ساقي عباس ګوره ته مایک په خپل بندې د نور مسلمانان داسې ونه وایي چې د مو لخوا مایک بندېږي مو لخوا چا مایک الحمدلله ټول مسلمانانو ټول ته یم چې مایک ځکه بندوم چې مو خبر واجنه ته ډیسټرب نشي کنه ته خپل قدرمن سي الله مقدرمن الله مقدرمن فون ته خطلې دي تو سره خبرې کوي دي واجنه مو او قدرمن سي ساقي عباس الله مقدرمن کړه ګوریا فإن تنازعتم په دې آیات کې عباس جانو ویل سي دی اولي الامر اطاعت مطلق ده او حالان کې الله جل وعلا وی فإن تنازعتم کچیر وای تاسو په خپل منځ کې اختلاف تنازع وکړي فی شیء په یو شی کې فردوه الی الله والرسول تاسو واپس کړئ الله او الله رسول ته ولی اولي الامر یاد نکړل ته خو یې اولي الامر اطاعت مطلق ده ولی الله جل وعلا ځان قران او رسول الله ته خبر را واپس کړئ او اولي الامر ترې نه ویستل كمطلق واي نو په مطلق ولي الله نو ویل فردوه الى الله والرسول واولي الامر ولي اولي الامر ترين لري کړه خب دا خبره کې چې پروردګار لکه دوباره چې پوه نشم دا یو باندې ته ولادت بهم ګور عباس جان تا ویل سي په دې آیات کې اطاعت دی اولي الامر مطلق ده او حالان کې مطلق نه ده د زړه سره مقید ده د اولي الامر اطاعت ده مقید ده په اطاعت دی الله او دی الله دی رسول کې ځکه مقید ده سله آیات نه معلومیږي الله وایي کدی تاسو په خپل منځ کې جګړه راغله اوس د ما او تا جګړه ده په امامت باندې کنه زه درته وایم چې امامت د قرآن راته ثابت کړه تی اوس له قرآن راته ثابتوي په دې کې مو اختلاف ده راځه اوس ما او تا د ما او تا اختلاف قرآن او رسول الله ته واپس کوو که چیرې امام اطاعت مطلق وای نو الله به ویلی وای چې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر که چیرې مطلق وای خو مطلق نه ده مقید ده ځکه الله جل وعلا د اختلافي مسائلونه اولي الامر بیل کړل سي الله او د الله رسول ته واپس کړی ځکه دلته اولي الامر سي ده هغه